دا چې د تا مخکې تل ما پسې خبرې کوي، دا چې تر ما راځي بیا تا پسې خبرې کوي. مننه جی. دا چې د تا مخکې تل ما پسې خبرې کوي، دا چې تر ما راځي بیا تا پسې خبرې کوي. او د دې سړي په غیبت بالکل ګیله نه ده پکار. د دې سړي په غیبت بالکل ګیله نه ده پکار، دا چې مجلس کوي بیا چا پسې خبرې کوي. مننه جی. تا سیاست زړه کې د ځکه دومره داد ورکوي، خدای په بل مقصد مولا پسې خبرې کوي. او غزل عرض جی چې د جمهوری نظام هر جز کې که فطور نه و، زما د کام بچای به یو دومره مجبور نه و. او ما یې که کړې مذمت چیرې برپور نه و، ډېر مسایل و چې اغیارو ته منظور نه و. او چې روغ رموټ و او په زړه باندې ناسور نه و، اقصا کې څوک و چې په وینو باندې سور نه و. او له تا بغیر چې جایز چاته غرور نه و، له تا بغیر چې جایز چاته غرور نه و، ځکه آقا د ما په خپل حسن مغرور نه و. او کومې فتنې وې چې لا شوې ظهور نه و، کومې فتنې وې چې لا شوې ظهور نه و، مشره دا تا چې راکړو دغه خو شعور نه و. او کرانه پاتې خپل آیین نه و، دستور نه و. کرانه پاتې خپل آیین نه و، دستور نه و. تر کلتور ډې پورې محدود به مو کلتور نه و. او هر لیونی به نن نارې د ان الحق کولې. ساغر صاحب هر لیونی به نن نارې د ان الحق کولې، خو په دار کړې وخت قاضیانو که منصور نه و. او دستاسو چه حسن یې پټ کړو د نقاب په شانې، دستاسو چه حسن یې پټ کړو د نقاب په شانې، جانانه تا ته د سنگار هیڅ ضرور نه و. که هر یو کار مو د نبی په طریقو لګیا سي، که هر یو کار مو د نبی په طریقو لګیا سي، تاریخ په بیا په لیکایي د لیونو لګیا سي. که هر یو کار مو د نبی په طریقو لګیا سي، تاریخ په بیا په لیکایي د لیونو لګیا سي. او دې بې سنتو په جای ټول اهل سنت راولا، دې بې سنتو په جای ټول اهل سنت راولا، چې ډالر ختم شي او راج یې د روپو لګیا سي. او نور په کار نه دی رباب او د باجې اهمیت، نور په کار نه دی رباب او د باجې اهمیت، نور دی ذکر د توپک او د بمو لګیا سي. او باقی په کار دی په هر چوک کې د جلاد ضرورت، باقی په کار دی په هر چوک کې د جلاد ضرورت، باقی دی خامخا وهنه د سرو لګیا سي. او انتهایی معذرت سره چې د دې ادب خاوند ادب سره دوکې باوجود، د دې ادب خاوند ادب سره دوکې باوجود، سم خوشحال خان وي چې غزل کې په پښتو لګیا سي. او چې بیا ناڅاپه ګولۍ هیڅ چا باندې نه راچیږي، چې بیا ناڅاپه ګولۍ هیڅ چا باندې نه راچیږي، چا به جرأت نه وي چې عید کې په ډزو لګیا سي. او فراق صرف می خواران چې په اصولو راشي، فراق صرف می خواران چې په اصولو راشي، ساقي به خپله په ویشلو د کاسو لګیا سي. ساغر صاحب بل وایي که بس خروج دواړو له جنون دی، خروج دواړو له جنون دی، هغه جان دی که مجنون دی. خروج دواړو له جنون دی، هغه جان دی که مجنون دی، په نشو کې لټون دی، خو تا ذکر کې سکون دی. دغه نن دی ستا سبا ته که سوچ وکړې بیا پرون دی. سیاست خو حقیقت کې، سیاست خو حقیقت کې له منبر سره تړون دی. شپونکې خوب کوي وده دی، له لیوه جوړ شوی شپون دی. او دا زما برخه کې غم دی که د عشق دغه قانون دی. غمازان به نوره څه کړي خو بس دودي او لمسون دی. له غزل نه دې آشنا کړو ستا فراق دې ستا ممنون دی. په دغه دوه شعرو سره اجازت غواړه چې اورېدل به د لیدو باندې بدل سي، اورېدل به د لیدو باندې بدل سي، چې د شپه راشي تنها په قبرستان چې، اورېدل به د لیدو باندې بدل سي، چې د شپه راشي تنها په قبرستان سے. شب شمیر آیاتونو کې راغلي تذکره د عذاب قبر په قرآن کې.